السلام علیکم او ستړي مشئ. دا ویډیو د ټولو افغانانو وروڼو لپاره هغه وروڼه کم چې د پاکستان نه خپل وطن افغانستان ته روان دي. د دې نه مخکې ډېر ویډیوګانې داسې ما وکتلې چې په هغې کې ډېر د نفرت نه ډکې خبرې وي د پاکستان په هکله باندې. نو ما سوچ وکړو چې دغه ویډیو زما مخې ته تېره شوله چې دا هم د مینې محبت نه ډکه یو ویډیو ده چې دا دوی سره شریک کړم. د ویډیو مقصد مې صرف دا دی چې نفرت مه خوروئ، یو بل له مینه ورکئ، محبت ورکئ. داسې مثالونه دلته پرېږدئ چې خلک ویاړ وکړي چې واقعي چې افغانانو وروڼو په پاکستان کې ډېر ښکلی او ډېر د عزت او ډېر د حیا ژوند تېر کړی دی. اوس که د پاکستان حکومت د سایډ نه دغه یو پیغام خور شوی دی چې آیا افغانان هغه وروڼه کم چې دلته غیر قانوني دي هغه د خپل وطن ته لاړ شي، نو زه به وایم چې په دې کې داسې څه بده څه خبره نشته دی. بیا هم زموږ ستاسو سره نیک هیلې دي، زموږ ستاسو سره نیک تمنا دي، زموږ ستاسو سره دعاګانې دي چې الله دې تاسو په خپل وطن کې آباد او ښاد لري. خپل وطن ته لاړ شئ، خپل وطن آباد کړئ، خپل وطن له وده ورکئ. پاکستان تاسو سره هیڅ بد نه دي کړی. که تاسو سوچ وکئ د 35-40 سال نه دلته تاسو له پاکستان غیږه درکړه، غاړه یې درکړه، تاسو له موقع درکړه، تاسو دلته کاروبار وکړو، تاسو دلته ژوند تیر کو ډېر په امن و امان سره. د دې نه دا مطلب نه دی چې هغې یو اقدام وکړو او په هغې پسې بیا تاسو الټا هغه خبرې کوئ کوم چې د نه کولي. نفرت مه خوروئ، د مینې محبت لاس یو بل له ورکئ. موږ ټول یو شان انسانان یو، یو شان مسلمانان یو، یو زموږ قرآن دی، یو زمونږ مونځ دی، یو زمونږ پیغمبر دی، یو زمونږ الله دی. مینه ورکئ، محبت یو بل له ورکئ، نفرت مه خوروئ. چېرته هم چې ښاد آباد اوسئ. دغه ویډیو زما مخې ته تېره شوه کوم چې د پاکستان د پولیسو د سایډ نه ده. هغه افغانان وروڼه کوم چې خپل وطن ته روان دي هغې له ګلان ورکئ، هغې له ډېر احترام ورکئ او ډېر په درناوۍ سره هغې له رخصت ورکوي او ډېر په درناوۍ سره هغې د دې ځای نه رخصت کړه. چېرته هم چې ښاد آباد او بریالي اوسئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان. پاکستان زنده باد، افغانستان پایند آباد.